بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د کیمرامین سید خان سره زه یم ډاکټر عربستان مومن ستاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. د اختر مخه ده یو دوه درې کلامونه مو د اختر دپاره تیار کړي دي. امید لرم چې ستاسو ټولو مسافر ورونو او کوم مینوال چې زموږ دا خوشحاله شي. لومبی کلام دی د سید خان ته ډالۍ کوم. د اختر د خوشحالي پیکه پیکه ده، بې د یاره زندګي پیکه پیکه ده. پخوا قدر د رشتو او دوستانو، پخوا قدر د رشتو او دوستانو، اوس خو هر خوا خپل ولی پیکا پیکا ده. او لباسي شلو هر شی حقیقت نشته، لباسي شلو هر شی حقیقت نشته. زندگی خو اوس بیخي پیکا پیکا ده. او تش په خوله به درته وایي له تازار شم، تش په خوله به درته وایي له تازار شم. دوستانه ورورولي پیکا پیکا ده. د کچکول په غاړه ګرځي فریبجن دي، د کچکول په غاړه ګرځي فریبجن دي. شوه بې خونده ملنګي پیکا پیکا ده. اوس خو یار د خپل مطلبه پورې یار وي، اوس خو یار د خپل مطلبه پورې یار وي. مینه نشته عشقي پیکا پیکا ده. نه رحمان شته نه خوشحال او نه حمزه شته، نه رحمان شته نه خوشحال او نه حمزه شته. ځکه واړه شاعري پیکا پیکا ده. او د درمن ژوندون قصه ده نه ختمیږي، د درمن ژوندون قصه ده نه ختمیږي. که رشته ده که دوستي ده پیکا پیکا ده. او بروسه کوي په چا عربستانه، بروسه کوي په چا عربستانه. دلته ټوله دلګي پیکا پیکا. یو کلام دی جنید خان ته مې ډالۍ کو. په سبا یم ګناهګار ډېر ناقلاره یم، او چې د ژوندون نه یم ویزار ډېر ناقلاره یم. او د نفرتونو او جنګونو نه څه نه جوړېږي، د نفرتونو او جنګونو نه څه نه جوړېږي. یم د امن طلبګار ډېر ناقلاره یم. او چې ورته ګورم د یو بل نظارېږي خلق، چې ورته ګورم د یو بل نظارېږي خلق. بس زه به یم خطاکار ډېر ناقلاره یم. او هغه کمې د پلار امور پې پوره کېږي کله، هغه کمې د پلار امور پې پوره کېږي کله. هر څوک شم ګلې ګلزار ډېر ناقلاره یم. او رنګ مې زړېږي خو طبیب ته ضرورت نشته دی، رنګ مې زړېږي خو طبیب ته ضرورت نشته دی. زه یم په یار پسې بیمار ډېر ناقلاره یم. او نه مې څه خپل کړو نه چا لاس د یارانې راکړلو، نه مې څه خپل کړو نه چا لاس د یارانې راکړلو. ما به اخیستی وي ازار ډېر ناقلاره یم. او عربستانه د توبې دروازه بنده نه ده، عربستانه د توبې دروازه بنده نه ده. وایه هر وخت استغفار ډېر ناقلاره یم. او په څه به یم ګناهګار ډېر ناقلاره یم. او چې د ژوندون نه یم ویزار ډېر ناقلاره یم. یو کلام دی ما ته خو ډېر ښکلی ښکاري. اسدالله اجران ته به ډالۍ کوي چې روان چې شي په شا باندې کتل کوي، روان چې شي په شا باندې کتل کوي. دا عادت یې بې نیټې وجل کوي. نو مه کوه دا ظلم په ما مه کوه. او زه د راتلو په تمه ناست یم، ته ګرځې د غماز او د رقیب سره. بیمار یم دردمند یم ناقلاره یم، علاج مې شته د ښکلي یار طبیب سره. څومره په غوسه غوسه کتل کوي، دا کتل یې بې ورسېزل کوي. نو مه کوه دا ظلم په ما مه کوه. او تا خو به لوزونه قسمونه کړل، ستا یم زه ستا د بل به نه شمه. اوس لاړې د بل مې خپل ښکلا شولې. تا ویل چې په ژوند بدل به نه شمه، اوس چې څنګه ملاو شي نو رټل کوي. په نوم د یارانه باندې چلول کوي. نو مه کوه دا ظلم په ما مه کوه. او ختم اوس حجرې او بیټکونه شو، لاړ ثقافت د پښتون ختم شو. ختم وجرګې او لښکرونه شو، لاړ ثقافت د پښتون ختم شو. مالدار په غریب پورې خندل کوي، نسمن خپله نستۍ باندې جړل کوي. نو مه کوه دا ظلم په ما مه کوه. او راشه د مومندو په چکر باندې په تا باندې به سیل د ګندا وکړمه. موږ خړه پړه علاقه لرو، خو تا له به زیات درکړم د زړه سر باندې. مېلمه زموږ په زړه کې اوسېدل کوي، هغه په زړه کې بار بار تلل راتلل کوي. نو مه کوه دا ظلم په ما مه کوه. او اخري مختاره چې وي په زړه باندې سوری یم خو ژوندی یم. زه د حلیمزو عربستان یم، ماشوم سره ماشوم د ځوان سزوان یم. زه د حلیمزو عربستان یم. څوک چې نیمه لار کې پرېښودل کوي، هغه خو په خپل قام پسې خندل کوي. نو مه کوه دا ظلم په ما مه کوه. عمر علي عمر ته به یو کلام ډالۍ کړو. د هر پښتون په بادرۍ خبر جهان دی، د هر پښتون په بادرۍ خبر جهان دی. ارمان زموږ پښتونستان دی. چې خپل مو وسایل وي، اختیار مو په حاصل وي، یو موټی قبایل وي. لږ همت غواړي په والله چې ډېر اسان دی.
ارمان زموږ پښتونستان دی. ارمان د مشرانو پوره کړی کشرانو دا ټک پورې ځوانانو. زموږ په وینه آباد شوی پاکستان دی. ارمان زموږ پښتونستان دی. وای سند را نړوبېږي بلوچ رانه ختمېږي پنجاب پې ودانېږي چې پنجاب بچ وي باقي هر یو شی ارزان دی. ارمان زموږ پښتونستان دی. د لر او بر افغان یو موټی شي یو ځان په یو بل شي قربان. یو پېښور دی بل یو ښکلی کابل جان دی. ارمان زموږ پښتونستان دی. او سوات و ښایسته چمن بندرنګ کړلو دشمن ښایسته و د لندن پروت لوټې لوټې مې ښایسته وزیرستان دی. ارمان زموږ پښتونستان دی. پښتون ارزان خرڅېږي بې ځایه ځای قتلېږي هېڅوک پرې نه دردېږي په دې حالاتو ډېر خفا عربستان دی. ارمان زموږ پښتونستان دی. دغه دوه درې کلام او امید لرم چې ناظرین به په خاطر نه درنوي او موږ له به ډاډ راکړي او پروګرام تاسو وکړو. پروګرام څنګه و موږ هم کله کله کوشش کوو چې خپل کلامونه پکې وړاندې کړو. نو اوس کیمرامین سید خان له او مال اجازت راکړئ. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.